بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د دې خبرې وضاحت کوو چې یاره موږ یو مسلمان رور په یو ناروا کار باندې سیکو، نو اوس د ده دا پیل ښکاره کول او دنیا ته رسوا کول دا پکار دی، او که نه په دې مسلمان رور باندې پرده اچول پکار دی. د دې دواړو وضاحت به کوم. د دواړو باره کې احادیث مبارکه موجود دي او د بخاري شریف د احادیث مبارکه درته ویم. بیا د هغې کس د فضیلت د هغې کس په باره کې درته فضیلت ویم چې کوم یو انسان یو مسلمان رور په یو ناروا کار باندې سیکي او دې هغه دنیا ته رسوا نه کړي، هغه باندې پرده واچوي، الله هغه ته کم قسم انعامونه ورکوي. نو نن به د هغې بیان هم تاسو ته کومه. د بخاري شریف حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: من نفس مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. کم یو انسان چې د یو مسلمان نه څو دنیاوي تکلیف او مصیبت لر کړلو، الله جل جلاله به د دې انسان نه د آخرت والا تکلیفونه او مصیبتونه لرې کړي. او پسې کړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. او چا چې په یو تنګدسته انسان باندې په څو معامله کې اسانتیا وکړله، الله جل جلاله به په دې انسان باندې په دنیا او په آخرت په دواړو کې اسانتیا وکړي. او په درېیمه کړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرة. چا په یو مسلمان باندې پرده واچوله، چا د یو کس پرده پوشي وکړله، ستره الله فی الدنیا والآخرة. الله جل جلاله به په دې انسان باندې په دنیا او په آخرت په دواړو کې پردې واچوي. او په څلورمه کړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپله فرمایي: والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه. الله جل جلاله تر هغې پورې د مسلمان بنده مدد کوي، ما كان العبد فی عون اخیه، چې تر څو پورې دا بنده د الله دا بنده چې دی د خپل مسلمان رور په مدد کې لګیا وي. محترمو، د دې حدیث ته مختصر غوندې خلاصه ویم. په دې کې یو د هغه کس فضیلت چې زمونږ په مسلمان رور باندې تکلیف راشه او موږ د هغه نه دنیاوي تکلیف لرکو، دې بنده ته الله ډېر لوی سعادت ورکړی دی چې الله تعالی ګوره ته دلته د مسلمان نه دنیاوي تکلیف لرکو، د دې بدلې کې الله جل شانه ستا نه د آخرت والا تکلیف لرکوي. دې نه خو بل د سعادت خبره نشته دی. په خوشحالۍ او په راحته کې خو د ستا سره هر یو کس ولاړې، ته د هر یو کس سره ولاړې، لیکن کله د ستا په مسلمان رور باندې حالات او تکلیف او سخت وخت پې باندې راشي، نو چې کله په سخت وخت کې ته د خپل مسلمان رور سره ودرېدې او د هغه تکلیف ته لر کړلو، د خپل وس مطابق امداد دې ورسره وکړه، د هغې بدلې کې به د الله جل شانه د آخرت عذاب به د ستا نه لرې کړي، د آخرت تکلیفونه به ستا نه لرې کړي. یا یو تنګدسته انسان دی، غریب او مسکین انسان دی، او ته د هغه سره په څه معامله کې څه ورسره راشي او ته ورسره اسانتیا وکړې، د دې په بدله کې به سره الله جل شانه په دنیا او آخرت کې اسانتیا په ټولو معاملو کې وکړي. سبحان الله. او بله خبره چې یو مسلمان دی په یو ناروا کار باندې سیکو، نو دې حدیث مبارک کې راغلل: ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرة. چې یو مسلمان په یو ناروا کار باندې سیکو او دو باندې پرده واچوله، الله جل جلاله به په دې انسان باندې په دنیا آخرت کې پردې واچوي. لیکن بل حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي: کله چې ته یو کس په ناروا کار باندې سیکې، نو که د خولې وس دې وي، نو په خولې باندې منې که یاره جي دا کار ګورې ټیک نه دی، ته خو کې خو زما خوښ نه دی. او که په خولې باندې د وس نه کېږي، نو په اول په لاس باندې منې کا، او که د لاس وس دې نه، نو بیا په خولې منې کا.
او که د خولې وس ته نه په زړه کې ورسره بغض ساته، ځکه دا د ایمان ټول کمزوري درجه ده. اوس به ته اندازې ته ګورې، یو رسوا کول دي او یو پرده اچول دي، په دې کې فرق درته اوس ویم. اوس به ته اندازې ته ګورې چې یاره زما مټو کې طاقت شته دی، نو زه په دې لاس باندې منې کوم، په زور یې منې کوم چې دا کار ګورې بیا ونه کړي دوباره. او ته وې نه که زه په لاس باندې منې کوم، شر فتنه فساد جګړه ته سازېږي، نه بیا ورته په خولې ووایه کاکاجي ماما لالا دا کار ټیک نه دی، دا کار مه کوه، ښه کار نه دی، ګناه کار دی. او که ته وایې چې زه ورسره په خولې دا خبره وکړم بیا هم ته نه شر سازېږي، نو په زړه کې خو ورسره بغض ساته. او دا د ایمان چې ته یو ډېر بېکاره انسان یې، د الله ناخوښه انسان یې، زما هم ناخوښه یې زه. نو دا د ایمان د ټولو کمزوري درجه ده. لیکن د ټولو بهترین کس پکې هغه دی چې په مسلمان ورور باندې پرده واچي او خلکو ته یې رسوا نه کړي. او تا اوس مسلمان په ناروا کار سیکو، پرده دې پې واچول او خلکو ته رسوا نه کو، الله به د دې په بدله کې د دنیا او د آخرت د رسوایۍ نه وساتي. په تا باندې به په دنیا او آخرت په دواړو کې پردې واچي. او د آخري کړه کې چې کم تیر شوه، نو ګوره چې تر څو پورې موږ د خپل مسلمان ورور سره امداد کوو، د مسلمان ورور سره مدد کوو، تر هغې پورې به الله جل جلاله زموږ سره امداد کوي، زموږ په مدد کې به لګیا وي. نن زموږ معاشره کې دا رواج بالکل عام شوی دی چې ورور ته ناست خپې وایي، یو کس بل ته خپې وایي، بل ته خپې وایي. دا خبرې بالکل عامې شوی دي. ورورولي اخوت بالکل ختم شوی دی، همدردي ختم شوی ده. لیکن که یو انسان دا خواهش کوي چې یاره ما سره د الله جل شانه امداد وکړي، د غیبو نه د امداد وکړي، زما نصرت او مدد دی الله وکړي، هغه د خپل ورور مسلمان مدد کوي، د انسان سره به الله جل جلاله د غیبو نه مدد کوي.